السلام علیکم ملګرو، زه یم شرمان خان. نو پښتانه مې څه چل شوی دی، کله یو وجلي کله بل وجلي. بل ورځ ټیکټاکر راپسېدلی خپل پلار یې وژلی، نن هغه چل پلار کړی دی، پلار راپسېدلی خپل ښځه او خپل زوی وژلي دي. نو آیا په څه په وجه وجلي؟ تاسو دا ویډیو ګورئ. راپاسېدو خپل بچی قتل کو، په خپل کور والی ډزې وکړلې. دا زما د تره زوی د ایم انګلیش کړی و او دا اوس 19 ته پروموټ شوی مخکې ایسیس و او د اوس کالام کې پرنسپل و. دا د ګل شانجي فسټ ایئر کې سبق ویلی، ده به ټول ورځ په موټرسایکل ګرځو، هغه یې ویشتن. د ده زوی مشر و؟ دی مشر زوی. دا څو کلن و؟ دا به تقریبا 17-18 سال و. څنګه یې ښې؟ رور د چا ویشتو؟ زما پلار. ستا پلار ویشتو؟ رور پسې خفه یې؟ ته وې چې څه ټایم قتل کو؟ کور کې وې؟ پلار دې پخپله ویشتو؟ منه ناظم صاحب، دا څه وجوهات و؟ دا زما د تره زوی د ایم انګلیش کړی و او دا اوس 19 ته پروموټ شوی مخکې ایسیس و او د اوس کالام کې پرنسپل و. ده د 10 سال نه تقریبا د ایس نه نشه کوله، د ایس نشې ده ته نقصان نه رسو. خو د موجوده وخت کې د پوډر اسکل بیا د هغې نه د ایس شروع کړلم. د ایس سره د دماغو کار پرېښوده او ده به لکه مطلب دا د مختلف قسمه ګډې وړې خبرې د بچو ته کور والا ته کولې. نن دا سانحه راغله چې ده په کور والا باندې ډز وکړو، 2 تمانچې ورسره وې. دا زوی چې کوم دی د خپله مور بچ کوله، هغه بل زوی خپله مور بچ کوله. زوی په دې ګس سینه باندې ولګېده. زوی خو زما خیال دی چې د هسپتاله پورې لاړی او هلته یې خپل اف آی آر وکړو، هلته یې ساه ورکړه. بل زوی په لاس باندې ولګېده، هغه ګاونډ ته منډه وکړله او ویې ویل چې وایي زما مور زما د پلار ویشته، زما دا مور اوس په دې وخت کې بچ کوي. نو هغه چې خلک رالل د سره 2 تمانچې هېڅوک، بیا پولیس راله، مقامي پولیس راله، ډي اس پي صاحب رالی، سی چو صاحب رالی او هغوی ده ته ډېر زیات چې ګوره ته ایم انګلیش کړی دی، ته پروفیسر یې، ته پرنسپل یې، ته دا مهرباني وکړه چې خوش شه ستا زوی لګېدلی، ستا بل زوی لګېدلی، ستا ښځه لګېدلې ده، خو ده ځان نه ورکوه. بیا پولیسو خپل کوشش وکړو، هغې کې یو زمونږ دلته کې یو سپی دی چې هغه په سیول جامو کې ورغلی او ده ورته وویل چې ما له دې وخت کې میډیسن راوړی. نه چې ګوره دا دومره زه وایم چې دا دومره خرابه نشه ده چې ګوره د ده زوی مړ دی، د ده ښځه لګېدلې وه، بل زوی لګېدلی او په دې وخت کې هم ده کې غوښتله، ده د خوراک سامان ده سره ګن بلا مخې ته پراته و. یعنې دا قتل ده په نشه کې کړی؟ دا ټول په نشه کې د کار وکړو. او نشه به د څومره وخت نه کوله؟ یاره د 15 سال نه پوډر څکله، مخکې دې نه چرس کله او دا اوس یو څو د کال نیم کې د په ایس باندې شروع وکړله. زموږ په دې کلي کې دا دویمه ده یا درېیمه ده، دې نه مخکې زموږ کلي کې یو کس خپله ورندارې ویشتله ایس. دلته چې کم کسان دي دوی اکثر اټیک زموږ په دې کمزور ښځو باندې، بېوسه ښځو باندې چې زموږ سره په غریبۍ کې ژوند تېروي، زموږ سره په کورونو کې ناست وي، هغه په باپردۍ خو دوی شکونه شبهات شروع کړي. دا نه و چې زه یو غلط کار کوم، زه نشه کوم، دا زه د قوم دپاره ناصور یم، د پردو بچو دپاره ناصور یم. دا د ګل شانجي فسټ ایئر کې سبق ویلی، ده به ټول ورځ په موټرسایکل ګرځو، هغه یې ویشتن. د ده زوی مشر و؟ دی مشر زوی. دا څو کلن و؟ دا به تقریبا 17-18 سال و. 17-18 سال. او دا حادثه نن سهار شوې ده؟ دا 7 بجې ده کړې ده. 7 بجې شوې ده. او کور والی بچ دی؟ کور والی لګېدي، اپریشن موجوده پورې حتی او بل دغه پټۍ وشولې، پس ایډ یې شوی ده، هم بچ دی. او دی 19 ګریډ افسر دی نه، اوس پروموشن یې شوی 19 ته، 17 کې شوی، بیا 18 ته شو، بیا 19 ته لاړلی. پولیسو ګرفتار کړی؟ پولیسو ګرفتار کو او لکه ډرامه انداز سره ځکه هغوی له امضا نه ورکړه، 2 تمانچې ورسره هغې ورسره کوکې بوی وړلې او دی ګرفتار کو، شیرګل تاڼې ته یې ورسه. مننه، ډېره شکر. بالکل کتونکو، اولاد ډېر خوږي، اولاد یو نعمت دی چې د چا نه د هغې نه تپوس وکوي. خو ناظم صاحب خبره کوي چې پلار بچی قتل کو، خو خبر ته نه دی په نشه کې. بیا پروفیسر 19 ګریډ افسر نشه کوي، ولې کوي؟ دومره پوهه لري چې د قام د بچو مستقبل جوړي، هغه راپاسي په خپله نشه کې او خپل بچي په خپله قتلوي، هم په نشه کې. کتونکو، دا د پروفیسر سر بچي دی، مشر یې خو قتل کو. دا ماشومان دلته راغلي، د رور په غم کې شریک شوي دي، شاته دفن روان دی. السلام علیکم. وعلیکم. څنګه یې ښې؟ رور د چا ویشتو؟ زما پلار. ستا پلار ویشتو؟ ولې به ډز کړی و؟ چې څه پته شته ده؟ هغه ما ته څه پیدا نشته دی. ښه، تا ته پته نشته؟